سلامونه نیکې هیلې. نن مو غوښتل چې د تریخي د تیږې باره کې لږ معلومات درکم. د تریخي خپله تریخه یې چې دی د جګر په لاندنۍ برخه کې وي او جګر د بایل په نوم باندې تیزاب یا اسید یا انزایم جوړوي کوم چې په تریخي کې جمع کیږي او بیا د یو پایپ په ذریعه باندې چې کامن بایل ډاکټ ورته وایي وړو کولمو ته دا اسید یا تیزاب راځي او چې انسان کله ډیر غوړ خوراکونه کوي یا خوراک چې کوي دغه پایپ کې دا تیزاب راځي او هاضمه کې کومک کوي. د تریخي د تیږو وجې چې دي چاغوالی، زیات غوړ خوراکونه، یو دم باندې ډیر وزن کمول، بعضې دواګانې، د جګر بعضې مرضونه. په ښځو کې عموما د تریخي تیږې ډیرې وي او فامیلي وجه هم کیدی شي، جینیټیک کاز هم کیدی شي. که د یو چا په فامیل کې تریخي تیږې وي نو امکان ولري چې د فامیل د وجې نه هم ورته پیدا شي. 3 قسمه د تریخي تیږې وي. یو ته کولسټرول سټون وایي کوم چې 80% تیږې همدغه وي، یو بعضې پیګمنټ سټون دي او بعضې مکس سټون دي. نو غټه برخه کولسټرول سټون جوړوي کوم چې 80% دي. کله چې په بایل کې د غوړو مقدار زیات شوي نو هغه په کولسټرول ګال سټون باندې بدلیږي یا د کولسټرول د تریخي تیږو باندې بدلیږي. نښې نښانې اکثر بعضې خلکو کې هیڅ نښې نښانې نه لري، بعضې کې کمې نښانې لري او بعضو کې بیا چې کله جدي شي ډېرې نښې نښانې لري. هغه مریضان چې لږ نښې نښانې لري هغه کې زړه بدوالی راځي، د سینې سوخت امکان ولري چې ولري، د خېټې بادونه امکان ولري چې ولري. که چیرته دا کم مشکل ایجاد کړي د تریخي تیږه یا کم بندش منځته راولي یا التهابي شي نو بیا تبه، استفراق، دردونه عموما د خېټې په پورتنۍ برخه کې او بیا ښي اوږې ته دغه درد سرعت کوي او زیړی. چې کله بندش ایجاد کړي بیا نو زیړی پیدا کیږي ورسره. کله چې پرمختللی شي یا اضافي مشکلات ایجاد کړي، مثلا که بندش راوسته دغه تیږه د خپل ځینه وښورېده او هغه پایپ چې کوم وړو کولمو سره وصل شوی دی دلته یې بندش راوسته نو بیا ډیر زیات انسان مریض دردونه لري او زیړی ورته پیدا کیږي. یا دغه لار که بند شي کوم چې د پانکریاس لاره هم ده بیا پانکریټایټس ورته پیدا کیږي. خپله که تریخه التهابي شي لکه څنګه مو چې وویلې چې بیا ورته تبه، استفراقات او دردونه دا مشکلات ورته پیدا کله کله په سرطان باندې هم په بعضې مریضانو کې بدلیږي خو په ډیره کمه اندازه باندې. او بعضې وخت د تیږې د وجې نه کوم ځای د بایل ډاکټ دا کوم پایپ یا خپله تریخه ورسره سوری کیدی هم شي، پرفوریشن پیدا کوی شي. که د تداوي برخې ته راشو عموما موږ مریضان په 3 برخو باندې تقسیموو. یو هغه مریضان دي چې سمپټماټیک مریضان دي، نښې نښانې لري. یو هغه چې کمپلیکیشن ولري یعنی اضافي مشکلات ولري. یو هغه چې ای سمپټماټیک هیڅ نښې نښانې نه لري. هغه مریضان چې نښې نښانې پیدا کړي یا اضافي مشکلات پیدا کړي لکه بندش راولي یا التهابي شي هغه خو به عملیات کوي. دواړه قسمه مریضان به عملیات کوي. هغه مریضان چې نښې نښانې نه لري هغوی ته اکثر موږ عملیات نه توصیه کوو، خو په هغو کې هم بعضې مریضان که چیرته د تریخي تیږه د 2.5 سانتي نه غټه وه یا ماشومانو کې پیدا شو یا د ګال بلیډر کې په تریخي کې پولیپ اضافي غوښه ولري، شکر مرض څوک ولري یا د جګر پیوند لپاره عملیات لپاره ځي هغو مریضانو ته، یا د وزن کمیدو لپاره عملیات کوي، یا د وینې مرض د سیکل سیل انیمیا هغه ولري او عموما په ځوانانو کې. نو که دغه نښې نښانې که دغه خلک یا که نښې نښانې هم د تریخي د تیږې وجې ونه لري نو هغوی ته موږ توصیه کوو چې باید عملیات وکړي. او که دا مشکلات نه لري عموما او نښې نښانې ونه لري عملیات ته ضرورت نه لري.